یو سپیناوی کوم چې نن مازدیګر 4 بجې یو چا ماته دا راپور هم راکړه او راته یې ویلې چې دا په خپل لایف کې وای خو چون هغه وخت بالکل د ما له ذهن نه وته هغه خلک چې مخکې له دې له زندانونو نه خوشي سوي دي په هغه جمله د زرو بندیانو کې چې هغوی کې یو تعداد د قندهار بندیانو غوږو خان تادین د سی آی ای ملیشې قمندان د امریکایي فوجونو جاسوس او هغه تادین چې وروره طالبانو د میلر په غیږ کې مردار که جنرال رازق د همدغه بندیانو کورنۍ ته بار بار تللي دي د دوی پوښتنه یې کړې خو چون هغه بندیان په کورونو کې نه وو داسې بندیان هم په هغوی کې شته چې 10 ځله د سی آی ای د جاسوس تادین غوږو خان ملیشې کور ته تللي د هغې پوښتنه یې کړې یو له هغه بندیانو نه یې پلار له ځانه سره بولی چې پلار یې تقریبا د 15 کالو 4 ورځې بند یې تېر کړی بېرته راخوشي سوی او پرون هم چې بندیان کله خوشي سوي دي د بندیان لا کورونو ته نه ورسېدلي چې د تادین ملیشې کورونو ته تللي دي چاپې یې اچولې خلک یې کتلي خو خوشبختانه هغه بندیان کورونو ته نه دي تللي بل چېرته تللي نو اوس د ملت قضاوت وکړي چې په افغانستان کې څو حکومتونه دي څو جزیرې د حکومتونو دي او بندیان دوی په خپله رضا خوشي کوي که دا د امریکا فشار لامل ده چې بندیان خوشي کېږي او یوه خبره واورئ په دې رقم د بندیانو د خوشي کولو سلسله که روانه وي د کابل مزدور ادارې ډېره به درته ګرانه پرېږدي دا ورور عمر وروره ته داسې یو بریک راکړه سید جمال بنوري ته ووایه هغه شعر که در سره یي چې موږ بیا پوښتنې اخلو او یو اعلان دلته کوم هغه ورونه چې د شاجوی په متعلق څه تصویرونه لري یا په هغه حادثې رښتیا هم په همغه ځای کې اوسېږي نو لایف ته راسئ خپل نظریات موږ سره نن شیر او یو غږ به بله موږ ډاکټر صاحب چې هغه بندیان چې خوشي سوي دي ډېر د محتاطه اوسېږي په خپلو کورونو ته په تګ باندې په دې جاسوسانو د بلیک واټر په مزدورانو باندې هېڅ اعتماد نه ده په کار خاص کر د قندهار غزني زابل شاجوی هغه ولایتونه چې د امریکا ملیشې پکې ډېر په زور او ځواک کې دي هغوی د خپل کورونو ته په تګ کې ډېر احتیاط نه کار واخلي مننه یو دا زما نظر په واورئ هغه ورونه چې په شاجوی کې یا زابل کې دغه حادثې نه خبر دي نو تاسو کولی سئ لایف ته موږ سره شریک سئ که نه زموږ واټساپ په شمیره خپل معلومات او اطلاعات هغه کوم جنایت چې نن سوی په هغه باره کې موږ ته اطلاع راکوئ ډېر مننه هغه ورونه چې زموږ خپل دوستان دي لایف کې دې رانسي چې موږ اوسو کولی دا نور مطالب چې لرو هغه نن خلکو ته ورسو بالکل او دا به یوه جفا وي چې د شاجوی د قربانیانو په نوم بل څوک راځي دا به هم جفا وي پرېږدئ چې هغوی ته موقع برابره شي تر څو د شاجوی د پیښې کوم رور دلته موږ سره په اړیکه کې سي بنوري جمال ووایه چې زه ډېر انتظار یم دا ستا د شعر بیا ځو مهرباني وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام دا سید د مو خیال وي ورسره چې د سیدان نازولي دي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو خپل ماماګانو باندې ټوکې کوئ نو څه وکړو نو خبره د سړی ماما سره یار سره نشي کولی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب محترم د هغه شعر یو دوې کړی چې څومره ما په ټویټر کې نشر کړی وي هغومره مې پیدا کړی نو هغه به درته وړاندې کړم بیا که چېرته وخت و هغه مازدیګری نعت به درته ووایم که نه نو رخصت به درنه واخلمه خوښه مو ده مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم لښکر دې مخ په وړاندې دی روان غازي عمره په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره لښکر دې مخ په وړاندې دی روان غازي عمره په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره په تېښته شول غربي اشغالګران غازي عمره تاریخ به دې په سرو کرښو لیکمه ای اتله
تاریخ بدی بسرو کرخو لیکمای اتلم زیبا دستا پنوم افغانستان غازی عمره پتیخت شول غربی اشغالگران غازی عمره زیبا دستا پنوم افغانستان غازی عمره پتیخت شول غربی اشغالگران غازی عمره لخکر دی مخ په وړاندې دی روان غازی عمره پتیخت شول غربی اشغالگران غازی عمره د سپین لخکر زلمی اوس د بلال په څیر په مینه د سپین لخکر زلمی اوس د بلال په څیر په مینه په سر د هندو کوش کوي اذان غازی عمره په تیښت شول غربي اشغالګران غازی عمره په سر د هندو کوش کوي اذان غازی عمره په تیښت شول غربي اشغالګران غازی عمره لښکر د مخ په وړاندې دی روان غازی عمره په تیښت شول غربي اشغالګران غازی عمره په تیښت شول غربي اشغالګران غازی عمره په تیښت شول غربي اشغالګران غازی عمره رحمه الله تعالی رحمة واسعه. جار شم قربان مشم الله مو استعداد نورم لوړ که مننه جزاکم الله خیرا. خدای پاک مو اجر درکړي. یو نړۍ مننه. زه بل نن د مبین صاحب ماته زیات لږ وخت راکړه او ته خصوصا مبین صاحب ډېر خبرې مه کوه. نن ماته یو څو دقیقې وخت راکړه. دغه هیله کوم دغه ورونه چې د شاجوی نه ده لطفا تاسو لایف ته راسئ. موږ ته ډېر ضروري ده خلک باید د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت پوسي چې د دولت نن کوم جنایت بیا کړی. نو لطفا یو پوښتنه لرم ډاکټر صاحب تاسو نه ډېر اړینه پوښتنه ده باید دا زه مطرح کړم تاسو ځواب ووایئ. د افغانستان د خلکو قاتل نجیب دې ته نن د ملي امنیت سلاکار محب ورغلی و او دې ته دعا کړې وه سره د ټول پرسونله د یو افغان په صفت د دې ته تاسو څنګه ګورئ چې یو قاتل ته څنګه یو کس ورشي د هغې قبر باندې دعا وکړي او هغه خلکو ته قهرمان معرفي کړي. دې باندې لږه رڼا واچوئ. اجازه راکړئ چې په همدې هکله مبین صاحب ته مو حق السکوت ورکړئ چې خبرې ونه کړي یو څو دقیقې. اجازه راکړئ په همدغه متعلق زه یو څه ووایم. دغه د نجیب قبر ته تلل یو سیاسي بل دوکه ده چې د افغانستان مسلمان ملت ته یې ورکوي. دا یې په ده عمل غواړي چې د نجیب پلویانو ته وښیي هغه کمونستانو ته چې ګورئ زه د تاسو سره یم او ستاسو د بابا په قبر هم لاړم. خو یو خبره دې په یاد وساتي چې د دوی بابا افغانستان خلکو دپاره ډېر تور تاریخ پرېښود. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د دې ظالم غدار خائن ظلمونه به هیڅکله هیر نه کړي او موږ به د دې په دې هکله لیکو. زه هغه لیکوالانو ته چې په افغانستان په زندانونو کې د نجیب لعین تر سوري لاندې ژوند کول او شکنجه سوي وایم چې لایف ته راسئ او خپل خاطرې موږ سره شریک کړئ. هر هغه ځای چې افغانستان خرڅوي موږ د هغه په مخالفت درېږو. هغه خلک چې د وطن یې پرون په روسانو خرڅ که نن یې په امریکایانو خرڅ که همدغه کمونستان بناءً داسې تلل د داسې قبرونو زیارتونو تلل افغانستان مسلمان او مجاهد ملت به هېڅکله دوکه نه کړي. مننه. راځئ پوښتنه ورونه پوښتنه کوو. ستړی مه شئ. د غورځنګ صاحب فهیم پښتون وردګ ستړی مه شئ. السلام علیکم. د دوه نفري غورځنګ مشره په خیر راغله. جنتي شئ. وعلیکم السلام. تر هر څه د مخه
مبین صاحب تاسو ته انجینر صاحب شاه محمود ته ډاکټر صاحب مختار ته سرتیری ته ننګیال صاحب ته او د عامونه تر اباسینه پورې د بشپړ افغانستان درنو عزتمندو غیرتي دردېدلو کړېدلو پښتنو افغانانو ته ورونو خویندو ته د زړه له کومې درنښت او سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. د